ما اخر کې یو فرشتي نه تاسو کو چې څنګه چل زمونږ حساب کتاب درک نه لګي مونږ هم ډیر ښه عملونه کړی دي هم په دې تمه باندې ما ته په آرام کې نه ته ګس طرف والای و بس ویرولم ډېر ویرولم وای ما ته ما ته جهنمي ښکاري او په دې کې چې کوم د اعلان موشي چې فلانی ان فلان ابن فلان قد شقي شقاقا لا يسعد بعدها ابدا فلانه د فلانی زوی بدبخت شو د نن نه پس به خور زوی نینی بس خلی را باندې رامات شو پریشانی شو. سلامونه مرګور دې سیټ تاسو د مفتی صاحب یو ښکلی کلیپ واورید په دې کې دا یو واقعه بیانوي یو کس دی یو شخص دی چې هغه خوب لیدلی دی خوب کې خپل اعمال لیدلی دي مطلب چې زما څومره هم اعمال دي زه به جنت ته ځم زه به دوزخ ته ځم دا د میدان حشر کې ناست دی او دا خپله واقعه چې کوم دی بیا یو صاحب ته بیانوي نو دا واقعه را سره واورئ انشاءالله چې تاسو دا واقعه واورئ تاسو به ډېر دیندار او نیکان جوړ شئ ځکه چې په دې ویډیو کې هر حقیقت پروت دی چې زموږ ابدي زندګي چې کوم ده زموږ چې کوم راتلونکي حقیقي زندګي ده د هغې طرف ته یو تیاری کول د هغې طرف نه یو سبق اخیستل دي نو دا ویډیو لازمي تاسو وګورئ ځکه چې په دې ویډیو کې ډېر د سبق دی او ډېر د عبرت پکې دی زموږ استادو لپاره خاص کر د مسلمانانو لپاره ټول مسلمانانو لپاره الله دې وکړي چې زموږ ټول څومره چې عبادتونه کړي الله پاک دې قبول او منظور کړي خو به هر حال کمی پیښې شوې اکثره به تاسو لیدلي په مانځه کې هم زموږ نه کمی پیښې راځي ځکه چې یا مو مونځ په صحیح طریقه نه یا مونځ یا مو اودس په صحیح طریقه نه یا په منډه ترله کې دنیا لالچ دی نو به هر څه چې دي خطایانې زموږ نه ډېرې زیاتې شوي دي په دا ویډیو تاسو وکتل انشاءالله چې ستاسو به ډېر څه په کار راشي ځکه چې د ویډیو کې ډېر د حقیقت او د عبرت ډک یو داستان شی پیښ شوی دی د مفتي صاحب د خولې نه اورو چې دی په دې ویډیو کې سوی او خاص کر هغه خلکو دپاره پکې دا پیغام دی چې څوک مونځ نه کوي یا په مونځ کې مختلف قسم هغې ته وسوسې او سوچونه راځي خاص کر ټولو خلکو ته اکثره به تاسو په خپل ځان باندې هر انسان پوهېږي چې کوم یو انسان په مانځه باندې ودرېږي هغه ته په زړه کې او په دماغو کې مختلف قسم وسوسې او سوچونه راځي هغه مونځ یې ګډوډ شي نو راځئ د مفتي صاحب د خولې نه دا ویډیو کلیپ اورو باقي تفصیلي چې مفتي صاحب ډېرې ښکلې او تفصیلي خبرې هم کړې دي او یو واقعه هم شریک کړې ده راځئ دا اورو او بله مسله دا د عزتمندو د خپل مونځ خیال ساتئ یو هلک خپل یو خوب بیان کړی دی او هغه ډېر زیات یارېدلی و هغه وایي ما به مونځ کې سستي کوله چې مونځ له برانم کور ته به رالم مور به راته لمونځ وکړه چې مونځ ته به ودرېدم په یو رکات کې به راته یو مسله را یاده شوه بل رکات کې بله بل رکات کې بله کله به د مور خبرې را یادې شوې بیا به رانه رکاتونه ګډوډ شو بیا به راله خوب رالی اخري رکات کې به راله خوب راتلو بیا به وده شومه که مونځ به رانه قضا شو کله یو ټایم کله بل ټایم و یو ځل زه وده شومه او په خوب کې مې یو ناشنا ماحول وکتو وایي د قیامت ورځ وي او لګی عملنامې تقسیمیږي او تل د میزان قائمه وي د خلکو عملونه راځي پکې کړي اعلان کېږي فلانی دا عمل کړی فلانی دا عمل کړی فلانی دا عمل کړی وایي ما زه ډېر په دنیا کې ښه انسان وم بدکاري مې نه وه کړې چغلي مې نه وه کړې دشمني مې چا سره نه ده کړې حسد بغض مې چا سره نه کوه سمپل انسان وم خو بس مونځ کې چې کوم دی ډېر سست وم نور مونځ مې کوه نو عملونه ورکړي د یو اعلان وشي فلانی د فلاني زوی ان فلان ابن فلان قد سعد سعادة لا يشقى بعدها ابدا د فلاني زوی کامیاب شو د نن نه پس به ناکامي په سترګو ونه ګوري زم پته مو چې به زما نوم مري زما د پلار زما د نیکه نوم به مري فلانی د فلاني زوی کامیاب شو ما اخره کې یو فرشتي نه تپوس وکړو چې څنګه چل دی زموږ حساب کتاب درک نه لګېږي مونږ هم ډېر ښه عملونه کړي دي هم په دې تمه باندې ما ته په آرام کښېنه ته ګس طرف والای وایي بس ویرولم ډېر ویرولم وایي ما ته ما ته جهنمي ښکاري او په دې کې چې کوم د اعلان موشي چې فلانی ان فلان ابن فلان قد شقي شقاقا لا يسعد بعدها ابدا فلانه د فلانی زوی بدبخت شو د نن نه پس به خور زوی نینی بس خلی را باندې رامات شوي پریشانی شو او لږ ساعت پس اعلان وشي چې جنتیان بیل شي وامتازوا اليوم ایها المجرمون مجرمان بیل شي د چا فیصله چې د جهنم شوي ده بس سیټ ټکېږئ ګس طرف ټکېږئ فاصحاب الشمال ما اصحاب الشمال الله رب العزت وی د ګس طرف والا خلق تاسو ته څه پته ده چې د هغوی به د قیامت پورې څه حالي دا څه ګپ نه دی په دنیا کې یو ماشوم ته پته ولګي زه فیل شوم پلار مور سره استادانو ملګرو سره سترګې نشي میلاولی حالانکې وړوکې هلکي سترګې څوک چا سره نشي میلاولی چې په دوکان کې څوک تاوان وکړي ګاونډي سره سترګې نشي میلاولی نو عزتمندو وایي بیل شوم وایي چې روان یې کړم وایي ما ډېرې زاریګانې فرشتو ته وکړې چې ګوره ما دروغ هم نه دي ویلي ما چېرته غلام نه ده کړې ما غلط کارونه چېرته نه دي کړي ما سره خیر ده ډېره ګزاره کوي او ما ګوره دومره غلط کارونه ویل چې نه دلته چې د چا فیصلې وشي هغه نشي بچ کېدی لا تبدیلا لکلمات الله الله چې یو کلمه او یو خبره پخه کړي بیا پکې دا نه راځي ډېر مې وژړل الله وژړل
وی اخر کې بس فرشتي ونیولم او داسې جهنم ته غزارلم و چې جهنم ته غزارلم ډېر نه امیده شوم چې زما یو عملم زما په کار باندې رانلی او دا ولې رانلی نو چې څنګه جهنم ته غزارلم په دې کې یو سپین روبه سپین مخې سپین ګیره یو ښایسته ښکلی انسان یکدم ماله لاس راکړو د جهنم نه یې راښکلم چې جهنم نه یې راښکلم لږه ساه مې په ځای شوه او ما ډېره مهرباني وکړله وایي ما ورته چې ته څوک یې چې زه دې بچ کړم وایي ما ته وایي چې زه ستا مونځ یې ما ته ما بچ کړې وایي ما له غوسه راله ځکه په خپل څیز باندې انسان غوسه کوي ما ورته ویلي مونځ د چېرته غیب شوی وي اوس یې دنه کوتره کړی وم اوس یې خراب کړی وم ته زما مونځ یې او ته ما نه غیب شوی وي چېرته غیب وي وایي ما ته مونځ وایي چې زه لږ تاخیر سره رالم ولې رالم ځکه په دنیا کې به زم تا د ټولو کارونو نه وروسته او په تاخیر سره کوله به نو زه را روان وم خو ډېر سست وم کمزوری وم خپو کې لاس کې بدن کې مې زور نه و په ارام په ارام را روان وم ځکه تا زه ډېر کمزوری کړی وم ډېر سست کړی وم نو ما کې طاقت نه و چې زه زر تا ته را رسېدلی وی نور زه را روان وم نو چې څنګه په دنیا کې تا په سستۍ سره عمل کو ما سره د سستۍ معامله کوله ما له دې ټایم نه راکو ما له دې پوره خوراک نه راکو نو زما بدن کمزوری پاتې شوی و نن تا باندې څومره سخته تېره شوه